السلام علیکم. ډیر خلک غواړي چې سهار وختي پاسېږي، ځان ته ځینې پلانونه هم جوړوي، خو د هغې نه وروسته هم بیا هم نشي بریالي کېدلی چې سهار وختي پاسېږي. زه هم د هغه کسانو څخه یو کس وم چې ځان ته به مې ډېر پلانونه جوړول چې سهار به وختي پاسېږم، خو ناکامه به شو دغه پلانونه او سهار به وختي نشم پاسېدلی. خو څه وخت مخکې ما د روبین شرما یو کتاب لوستل. هغې په هغه خپل کتاب کې یو شپږ داسې لارې چارې ښودلې دي چې د هغه لارو چارو پر مټ مونږ کولی شو چې سهار وختي پاسېږو. دغه لارې چارې شپږ لارې چارې ښودلې دي روبین شرما په خپل دغه کتاب کې، او ویلي دي چې دغه شپږ لارې چارې تاسو سره کولی شي چې د سهار وختي پاسېدلو کې تاسو سره مرسته وکړي. دغه لارې چارې په دې ډول دي. اول، کله چې تاسو ماسخوتن ډوډۍ خورئ باید وختي خپل ډوډۍ وخورئ، یعنې د ماښام په ټیم کې. زه به تاسو ته مثال درکړم. مثال د ماښام لمونځ چې کله وکړو، د ماښام د لمونځ څخه لږ وروسته، مثال یو ساعت یو نیم ساعت وروسته باید موږ د ماسخوتن ډوډۍ وخورو. هغې څخه وروسته بیا موږ د ماسخوتن لمونځ کوو، او بیا که کینو هم یو څو دقیقې، نو هغې پورې زموږ خواړه زموږ په بدن کې هضمېږي او زموږ په بدن کې جذبېږي. خو که موږ ناوخته خواړه وخورو او سمدستي لاړ شو خپل د ویده کېدو ځای ته او هلته ویده شو، نو کېدی شي چې دا موږ ته مشکل هم پېښ کړي او موږ ته کېدای شي د معدې تکلیف پېښ کړي او همداسې نور بیماریان موږ ته د مثال په ډول پیدا کړي. نو درسته خبره دا ده چې کله موږ مثال د شپې خواړه خورو باید وختي وخورو، تر څو زموږ په بدن کې ښه هضم او زموږ په بدن کې جذب شي او موږ سره مرسته وکړي چې سهار هم وختي پاسېږو. کله چې موږ خواړه خورو نو زموږ بدن سستېږي، یعنې چې کله باید موږ د شپې خواړه خورو باید وختي وخورو، تر څو کله چې ویده کېږو هغه زموږ بدن کې ښه هضم او ښه جذب شي. دا یې اول لار چاره ښودلې. دویم لار چاره دا ښودلې ده، وایي په خپل بستر کې ویښ مه څملئ. څه معنا؟ یعنې کله چې تاسو ځان ته خپل موبایل په ټیم کړی دی او ستاسو موبایل زنګ ووهي، نو هغه زنګ وهلو سره سم باید تاسو په خپل ځای کې کښېنئ او پاسېږئ. داسې نه چې موبایل مو زنګ ووهي او په خپل ځای کې پروت یاستئ چې یعنې اوس پاسېږم، هغې سره یعنې کېدای شي ستاسو ټیم ضایع شي او کېدای شي تاسو باندې ناوخته هم شي. یعنې کله چې ستاسو موبایل مثال زنګ وهي، نو هغه زنګ وهلو سره سم باید تاسو خپل بسترې څخه اوچت شئ او خپل ورځ پیل کړئ. دریم لار چاره دا ښودلې وایي باید موږ فټ واوسو، یعنې خپل ځان باید فټ وساتو. یعنې کله چې موږ سهار وختي پاسېږو، هغې سره موږ کولی شو د سهار مهال ډېر ښه وخت دی زموږ د تمرین لپاره چې موږ سهار وختي یعنې چې کله پاسېږو باید تمرین وکړو، ځکه چې ښه او صحتمند بدن د سالم ذهن ښکارندوی هم کوي. یعنې کله چې موږ خپله صحتمند یو، نو دا په دې معنی زموږ ذهن هم څه شی دی؟ ښه دی، قوي دی او سالم دی، یعنې د هر څه درک کولی شي او څه موږ یادولی شو په هغه ټیم کې. ورزش زموږ د بدن او زموږ د ذهن لپاره ډېر ګټه لري. یعنې کله چې موږ سهار پاسېږو باید ښه څه وکړو، د خپل وس په اندازه باید ورزش وکړو، ځان ډېر ستړی نه کړو. دا زموږ بدن او زموږ ذهن ته ډېر فایده او ګټه لري. او ورزش د دې دپاره وکړو تر څو زموږ صحت ښه وي. دې دپاره ونه کړو چې خلکو ته تکلیف ورسوو یا خلکو ته ضرر ورسوو او یا خلکو ته مثال خپل زور وښیو چې یعنې ما کې دونه زور دی او تا مثال وهلی شم، داسې یعنې خلکو ته باید تکلیف ونه رسوو. ورزش د دې دپاره چې زموږ صحت څه وي، ښه وي ورسره او زموږ بدن سالم وي، نه د دې دپاره چې تکلیف ورسوو. د هر کار کولو تر شا باید زموږ یو مقصد پروت وي، یعنې دغه کار زه کوم څه دپاره کوم. آیا زه درس وایم ورزش کوم، زه څه دپاره درس وایم، زه څه دپاره ورزش کوم. باید زموږ د دې کار تر شا زموږ مقصد باید معلوم وي چې یعنې زه دا کار کوم د دې دپاره یې کوم. څلورم لاره چاره دا ښودلې ده باید موخه وټاکو ځان ته. روبین شرما په خپل دغه کتاب کې وایي موخه
یعنې زمونږ په ژوند کې حساب وکوي، یعنې زمونږ ژوند د دې موخو سره پر مخ ځي. یعنې کله چې موږ په خپل ژوند کې څه ولرو، موخې ولرو، ګولز ولرو، نو زمونږ ژوند ښه پر مخ ځي. یعنې موږ په خپل ژوند کې هدف لرو. یعنې که څوک بې هدفه روان وي، د هغې ژوند هم داسې مزهدار نه وي، یعنې داسې بیخي بور غوندې د هغې ژوند. یعنې د هغې د درس ویلو، د هغې د چای څښلو، د ډوډۍ خوړلو، د ملګرو سره د خپل ملګرو سره د میلاوېدلو، همداسې د سوشل میډیا د کارولو د هغې وخت معلوم نه وي. بس ګډ وډ کله یو شی کوي، کله بل شی کوي. یعنې د هغه په ژوند کې ترتیب نه وي. وایي د ژوند حسن چې دی هغه ترتیب دی. یعنې کله زموږ په ژوند کې ترتیب وي، نو زموږ ژوند هم ښه دی، ښکلی دی. پنځم لارې چارې ته راځو. پنځم لارې چارې دا ښودلې ده، وایي باید خپل ساعت 10 دقیقې یا نیم ساعت باید یعنې مخکې په ټیم کړو. د مثال په ډول که موږ 4 بجې سهار پاڅېږو، نو خپل تلیفون یا هغه کوم ساعت چې موږ هغه موږ په ټیم کوو، باید د نیم ساعت مخکې په ټیم کړو. مثال که سهار 4 بجې پاڅېږو، باید هغه څو بجې په ټیم کړو، 3:30 بجې. یعنې دغه نیم ساعت زموږ دپاره یو اضافي وخت دی. په دغه اضافي وخت کې یعنې موږ ډېر څه کولی شو. مثال تشناب ته تللی شو، اودس کولی شو. د هغې څخه وروسته که زموږ ټیم پوره شو، مثال بیا د سهار لمونځ کوو، هغې نه وروسته بیا تلاوت کوو. همداسې نور موږ چې ځان د کوم مهالویش ټاکلی دی او خپل د هدف د لاسته راوړلو دپاره، نو هغه باندې بیا موږ کار کولی شو. خو کله چې مهالویش ونه لرو، نو بیا امکان نه لري چې موږ د سهار وختي بیا پاڅېږو. نو زموږ سره نو چې موږ سره مهالویش وي، نو موږ چې کله بیا سهار پاڅېږو، نو بیا په خپل مهالویش په حساب بیا موږ خپل ژوند څه کولی شو، یعنې شروع کولی شو. کله چې موږ سهار پاڅېږو، لمونځ وکړو، تلاوت، هغې څخه وروسته مثال کورس ته ځو، مثال پوهنتون ته ځو، مکتب ته ځو، یعنې هر چېرته چې زموږ وظیفه کار وي، نو هلته بیا تللی شو په خپل وخت باندې. راځو شپږم لارې چارې ته. شپږم لارې چارې دا ښودلې، وایي باید دغه 5 خبرې چې کړي دي، وایي دا باید 10 ورځې عملي کړئ. یعنې هر عادت، یعنې کوم هغه زموږ زوړ عادت چې دی، غواړو چې خپل زوړ عادت پرېږدو، نو هغې دپاره زموږ څه ضرورت دی؟ پریکټس. یعنې د هغې دپاره کار، باید هغې دپاره کار وکړو تر څو زموږ پخوانی عادت څه شي؟ بدل شي. یعنې که غواړو یو نوی عادت خپل کړو، یعنې سهار وختي پاڅېږو، نو باید د هغې دپاره دغه 5 کارونه 10 ورځې څه کړو؟ همداسې تمرین وکړو تر څو زموږ عادت بدل شي، هغه پخوانی عادت زموږ ختم شي. په اخر کې به تاسو د بنجامین فرانکلین دغه یو خبره وکړم چې هغه وایي د مرګ څخه وروسته خوب کولو ته ډېر وخت شته. ډېره مننه تاسو.